السلام علیکم. لړۍ دا فلمي ستوري نن د سره په دې سلسله کې د یوې داسې اداکارې د ژوند او فن په هکله خبرې کوم د چا نه چې د پښتو فلم ابتدا شوې ده. دا اداکاره وه یاسمین خان. ملګرو زمونږ په هیواد کې د پښتو فلم شروع د یاسمین خان او بدر منیر نه وشوه چې څومره ښه په پښتون کلتور اډانه فلمونه ساز شوي دي هغه هم د دې جوړې یعنې بدر منیر او یاسمین خان دي. د دې اداکارې ژوند ډیر د ازمیښتونو او کړاوونو سره مخ و. د یاسمین خان خپل نوم شمشاد و. دا په کال 1950 کې په جمرود کې زیږېدلې وه. دا هم ویلی شي چې د دې پلار نیکه د افغانستان نه راغلي او په جمرود کې اوسېدل. یاسمین خان لا ورکوټي وه چې مور یې وفات شوه. د هغې پلار بل واده وکړو. یاسمین خان سره د میرې مور سلوک ډېر د خوند نه و ځکه هغه نیا نیکه یعنې ماماګانو کره لاړه. د یاسمین خان یو ماما په کراچۍ کې مزدوري خواري کوله. د هغه وختونه چې فلمونه به زیات په کراچۍ کې جوړېدل. یاسمین خان هم د ماما سره کراچۍ ته لاړه. پخوا په زمانه کې سینما ته د فلم کتو دپاره زنانه به هم تلې ځکه چې فلمونو کې بې حیایي نه وه. یاسمین خان د ماما نه پټه پټه به د چم ګاونډ د جینکو سره فلم کتو لتله. د فلمونو کتو سره د هغې فلم کې د کار کولو مینه پیدا شوه. هغه فلمي دنیا ته داخله شوه. هلته ورته په دې شرط په فلمونو کې د کار کولو موقع ورکړې شوه چې ته به اول نڅا یعنې ګډا زده کوي. د دې هنر د زده کړې دپاره هغې د یوې مشهورې نڅاګرې یعنې ډانسرې نه د ګډا زده کړه وکړه او دغه شان یاسمین خان ته په ځینې اردو فلمونو کې په کورس ګانو کې د اداکارۍ موقع ترلاسه شوه. کله چې عزیز تبسم د پښتو لومبی فلم یوسف خان شیربانو جوړولو اراده وکړه هغه د شیربانو د کردار دپاره یاسمین خان چون کړه. عزیز تبسم یو قابل هدایتکار و. هغه د اعلی تعلیم په کالو باندې ښایسته و ولې د پښتو فلم جوړول ډیر لوی ټوپ وهلو. په دې کار کې ورسره علي حیدر جوشي مرسته او ملګرتیا وکړه. علي حیدر جوشي د یوسف خان شیربانو کیسه ولیکله او ورسره د فلم دپاره سندرې هم ولیکلي. دا فلم په کراچۍ کې جوړ شوی و. عزیز تبسم وی چې ما سره دا یاره وه چې دا فلم ریلیز شي نو د پښتنو به څه رد عمل وي. بدر منیر وی چې زه په کراچۍ کې په غازی بابا کې موجودم او یو سړي ته مې ویلي چې کله فلم ولګي ما به خبرې چې پښتانه څه وی. برحال دغه فلم چې کله جوړ شو یوسف خان شیربانو نو بدر منیر په دې کې د یوسف خان کردار لوبولی او دغه شان نعمت سرحدي ورکې ویلن شو. د یوسف خان شیربانو د کامیابۍ نه پس د بدر منیر او نعمت سرحدي سره سره د یاسمین خان نوم هم خور شو او مشهور شو. دې ته د پښتو سره سره د اردو فلمونو کې د کار کولو افرونه وشول. بیا هغه اردو فلم دلہن ایک رات کې هم راغله خو صرف د یوې ډانسرې په توګه او داسې په نورو ډیرو فلمونو کې هم بې شمیره واړه واړه کردارونه ولوبول. د یاسمین خان د پښتو دویم فلم ماجبین و چې د ډرامو مشهور اداکار چې په خټه باندې پښتون یوسفزی دی د کوي خان ذاتی فلم و. هغه ورکې په خپله هیرو هم راغلی خو دغه فلم ناکامه شو ولی ادم خان درخانه دیدن اوربل خانه بدوش د یاسمین خان سپر هټ یعنی کامیاب فلمونو. فلم انډسټری ته د تک سره یاسمین خان د اداکار ساکی سره واده وکړو. اداکار ساکی هم په خټه باندې پښتونو او تعلق یې د کوټې سره و. د ویل کېږي چې د هغه نه یو لور شوه
ولې دا څوک هم په یقین او باور سره نشي ویلی چې د یاسمین خان او ساقي دغه لور څه شوه. یو خبره دام راته هم د فلمي دنیا یو مشهور سړي کوله چې د ساقي نه وړاندې هم یاسمین خان د فلمي دنیا نه بهر یو سړي سره واده کړی، ولې د دې تصدیق تر اوسه پورې بل کم تن اونکو. بهرحال ساقي سره د هغې لارې څه موده پس بیلې شوې. کله چې په لاهور باري سټوډیو کې د فلمونو جوړېدو درزو دغه دوران کې د باري سټوډیو مالک حرم باري یاسمین خان ته د واده وړاندیز وکړو چې هغې په خوشحالی باندې منظور کو. د حرم باري نه یو لور شوه چې نوم یې قرة العین دی. دغه دوران کې د سوات نه عارف نومې یو سړی فلم انډسټرۍ ته راغی. عارف یو مالدار سړی و. ډیر خلک دا خبره کوي چې عارف یاسمین خان ته شنه باغونه وښودل، دغه په لاس به د سرو غټه ګوته وه او په ګړی کې د سرو زرو زنځیر اچولی. څوک د چا د کور د حاله څه خبر وي. او بیا اکثر ډیرو خلکو چې کمی فلمي اداکار یا سندرغاړي سره واده کړی دی نو څه موده پس یې زړه موړ شوی دی او خبره په طلاق باندې ختمه شوې ده. همدغه لوبه د یاسمین خان سره هم وشوه. هغې د حرم باري نه طلاق واخیستو او د عارف سره واده وکړو. دغه وختونو کې پښتو فلمونو کې بې حیایي او بې شرمي په جوبن کې وه. یاسمین خان په داسې فلمونو کې په هیڅ شان باندې کار کولو ته غاړه نه کېښوده. عارف سره د واده نه پس هغې فلمي دنیا پرېښوده او عارف سره پېښور ته راغله. په کاکشالو کې کورو هلته اوسېده. د ډیرو خلکو د وینا تر مخه عارف سره واده نه پس به چا د یاسمین خان پلو هم نه وي لیدلی. ویل کېږي چې عارف په بدو علتونو کې ککړو، جواري، شراب او نشې تماشې د هغه مشغوله و. ملګرو په غلطه لار راغلي پیسه هم په بدو چارو باندې لګي. او بیا جواری خو ډیر خلک د خیر په ډیری باندې کېنولي دي. د جایداد، بنګلو، موټرو او نقدو پیسو نه خلاص کړي دي. یاسمین خان به ډیر کوشش کولو چې عارف د دغه هر څه نه توبه وباسي او لاس په سر شي، ولې هغه د بدۍ په دریاب داسې ورلاهو شوی و چې بیرته راستنېدل ورته ډیر ګران ښکارېدل. اخر دا چې عارف د یاسمین خان نه د ځان خلاصولو بند بنا وکړه. اجرتي قاتل له پیسې ورکې. دا 15 اپریل کال 1999 چې د یاسمین خان سینه په ګولو غلبیل کړی شوه. د یاسمین خان په داسې بوږنونکي مرګ د هغې د خپلو خپلوانو نه علاوه د هغې ګاونډیانو هم په چغو وژړل، ځکه چې د دغه خلکو د وینا تر مخه یاسمین خان یوه ډیره نیکه او تقواداره بیبي وه. د هغې د سخاوت کیسې اوس هم د هغې د چم ګاونډ خلک کوي. یاسمین خان هم د کاکشالو پېښور په ادیره کې په ابدي خوب وده شوه. ویل کېږي چې د میاشت نه څه ورځې اورېدلې وي چې د یاسمین خان قبر د پوسټمارټم دپاره دوباره وسپړدلی شو. کم قبرکن چې د هغې قبر پرانیستی و، د هغه وینا ده چې د یاسمین خان تابوت چې یعنې جثه بیخي صحیح او سلامت وه، لکه چې په دغه ورځ باندې دفن شوي وي. د هغې په قتل کې عارف گرفتار کړی شو، ولې اوبه د ورختېرې وي. هغه هر څوک په خپلو کړو باندې ستومان او خپیمان او د یاسمین خان هغه سره تیر شوي لحظې او شپې ورځې ورته سترګو ته کېدې. د قدرت انصاف ته ګوره چې هغه په داسې بیمارو باندې اخته شو چې ډیر په ګرانه ترې سا وخته. د یاسمین خان لور قرة العین هم د هغې سره وه. ویلی شي چې یاسمین خان په خپله لور باندې اعلی تعلیم حاصل کړی. د مور د مرګ نه پس قرة العین لاهور ته خپل پلار حرم باري له لاړه، ولې هغه د لور په حیث باندې قبوله نه کړه. د یاسمین خان دغه لور څه شوه؟ ډیر خلک دا خبره کوي چې د هوایي جهازونو په یو کمپنۍ کې ایر هوسټس ده. الله به دې خبر وي. یاسمین خان په کال 1990 کې فلم کې کار پرېښودی و. لیجنډ فلم سټار او اداکار
اسف خان وایي چې د یاسمین خان په شان نره ښځه به لا په فلم انډسټرۍ کې بله پیدا کیږي. هغې به اکثر د نارینهو لباس اغوستو، ټوپۍ به د تیلې په سر وه او د نارینهو پنجدارې سپلی به په خپو وي. اسف خان صاحب وایي فلم انډسټرۍ کې به ورته خلکو خان صاحب ویلې، تر دې چې تماشه به یې غاړې ته اچولې وه. د هرې اداکارې سکینډل راغلی دی، ولې یاسمین خان ایکې یو اداکاره وه چې د دې د هیڅ قسمه سکینډل یعنی د بدنامۍ خبرونه په اخبارونو کې نه دي راغلي او نه چېرته اخبار یا رساله کې د یاسمین خان په باب لا چا قابل اعتراض خبره لیکلې ده. هغه چې فلمي دنیا کې وه نو د هغې په وجه د ډیرو داسې اداکارانو په نغري کې به اور بلیدو چې کار به ورسره نو. د یاسمین خان د سندرو ویلو سره هم ډیره مینه وه او دغه شوق ولا امیر غلام صادق، موسیقار استیشنی او کشور سلطان پوره کو. هغې 4-5 سندرې په خپل اواز باندې څه ځان له او څه د کشور سلطان سره جوړه وي. دغه سندرو له طرزونه استیشنی جوړ کړل. څه چې یاسمین خان یوه ښه اداکاره وه، فلم ته تګې که مجبوري وګڼلی شي نو بې ځایه به نه وي، ځکه چې یوه نیمه جینه بیا په نورو غلطو لاسونو کې ورشي. ګینې نو د یو سوچه پوښتنې دپاره فلم کې کار هم ډیره عجیبه او عیبجنه خبره ده. وی بنده د بنده دپاره رحمان او د بنده دپاره شیطان وي. که چرې یاسمین خان خپل ماما فلم انډسټرۍ ته نه وي پریښی نو نن به مونږ څنګه د هغې ذکر کولو. تمه لرم چې زما دا کوشش به د کمو خلکو خوښیږي، هغې به پې خوشحاله وي. څوک چې فلم ګوري، فلم خوښوي، سندرې اوري، خو هغه ملګري چې فلم سره تعلق نه لري یا فلمونه یې نه وي کتلي یا نه خوښوي نو هغې به نیوکې خامخا کوي. د هغې نیوکې په ځای هم وي، خو خوشحاله یم چې زما چینل پویه او اصیلان درانه پښتانه ګوري. ځینې ورکې د ناپوهۍ نه بعضې وخت کې سخت کمنټ وکړي چې خبره یې لږه شان سخته وي، خو خیر دی، دا د هغې جذبات دي. دا به د فلم سټار یاسمین خان د ژوند او فن قصه. لیک او راوي محمد اسلم، تکنیکی مرستیال اسامه اسلم. تر بلې خپرونې د لوی الله پامان.